ویرات کوهلی جریمه شوه. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو په خیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر ویرات کوهلی د افغانستان خلاف په تېره لوبه کې د کرکټ له قوانینو څخه په سرغړونې د لوبې 25 سلنه فیس په ورکولو جریمه شو. کوهلی د افغانستان خلاف په لوبه کې د کرکټ نړیوالې شورا لخوا وضع شوي قانون دویم فصل لومړۍ فقرې څخه سرغړونه کړې وه او له همدې کبله د لوبې لوبڅارنه لخوا ګرم یا جریمه شو. نوموړي په تېره سیالۍ کې د پاکستاني لوبڅار علیمدار په وړاندې هغه مهال توند غبرګون یا بد اخلاقي څرګنده کړه کله چې د لوبڅار لخوا د بومرا په توپ سره افغاني توپ وهونکی رحمت شاه ته آوټ ورنه کړل شو. په خپله کوهلی د لوبڅار په وړاندې بدسلوکي منلې او له همدې کبله یې رسمي اورونې ته اړتیا پیښه نه شوه. د یادولو وړ ده چې په پرونۍ لوبه کې د بد اخلاقۍ له کبله ویرات کوهلی ته د سزا 1 پوینټ یا 1 نمره هم ورکړل شوه چې په دې سره یې د سزا پوینټونه 2 ته پورته شول. له دې وړاندې نوموړي د سزا 1 پوینټ په 2013 کال جنوري میاشتې په 15مه نیټه د سویلي افریقا خلاف په سیالۍ کې ترلاسه کړی. د آی سی سی قوانونو له مخې کوم لوبغاړي چې د 2 کلونو په جریان کې د غلطۍ یا سزا پوینټونو 4 ته پورته کړي له یوې ټیسټ یا 150 وریزو او 100 وریزو لوبه نه بندیز سره مخ کیدی شي. افغانستان د هندوستان په وړاندې په یاد سیالۍ کې تر وروستیو شیبو پورې یوه سخته مقابله وکړه او لوبه یې په 11 منډو توپیر بایلوده. د لوبې وروسته د نړۍ مشهورو لوبغاړو د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لوبه وستایله. د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړي سچن رمیش ټنډولکر او همداشان محمد کایف د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې ستاینه وکړه. محمد کایف په خپله ټویټر پاڼه ولیکل هندوستان په نړیوال جام کې له پاکستان، آسټرالیا او سویلي افریقا سره لوبې وکړې خو دومره ستر ګواښ او تهدید سره یې نو مخ کړې لکه څنګه چې افغانستان ورسره مخ کړل. مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکته. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.